الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اوس د دې ځاینا د دویمه فرقه بیان کړي. دویمه فرقه مغضوب علیهم. مغضوب علیهم هغه خلکو چې هغه کافران دي او سره د علم يهودو سره د علم په غلطه لار روانو یا کافران. ان الذين يقينا آکسان کفروا چې کفر کړي دي سواء علیهم برابر خبره ده پاغي باندې او لفظي معنی د ایت واوري. انذرتهم کته یری اغیلرا ام لم تنذرهم او کته نه یری اغیلرا لا یؤمنون اغی ایمان نه راوړي. دا کفر لغت کې څه ته وي او شریعت کې څه ته وي؟ کفر ویل کېږي په لغت کې پټاول تا. کفر معنی د ستر پټاول. لکه زمیدار ته په قران کې کفار ویل شوی دي. نو دې دا معنی نه ده چې زمیدار کافر دی او د به جهنم لذي. واښوي په ټولو کسبونو کې تفسیر قرطبی لیکلی دی بهتر کسب هغه د زمیداری دی. او په شرط دی چې د دین کار وته نه پرې دی. او کینی دا د غواو د غوانو لکې پسې شو او دین دې پرې خو د بیا د ذلت سبب هم دی ګوره. واښوي چې تش بس یو پیجن او جغ پیجن او غوان پیجن او ساره بوزه او ماخامه راولي. او چې دا نه نو بهتر کسب هغه د زمیداری دی. صحیح شو؟ نو دلته څنګه ویو جبل کفار زمیدار یو کار کوي د دادانی په وزمکه کې پټی کی نو بیا را درغون شي کنه. نو دا کفر معنی د پټاول. نو د زمیدار ته د لغت په اعتبار باندې کفار زکوي زمیدارو ته چې دیم دادانی په وزمکه کې سکی پټي. پوښ وکړه لکه سورته حدید شلم کې سورته فتح نه هشتم کې بیا راځي. دارنګي که تاسو خیالي یو سړی دی چې هغه قسم وخوړو نو ګناه ده چې ماته کی کنه چې قسم دی وخوړو او ماته ده کنه ګناه ده. اوس د دې هغه کفاره چې ده هغه ته کفاره وای. کفاره ورته ولي وای؟ دا تا چې کوم ګناه کړی ده د دې قسم هغه چې کوم حق دی هغه ورکنه بس تا د ګناه به پټ شي ختم بشي. لکه څنګه دا چې مالدار وستی کیږي لس مسکینان له دوه ټیمه ډوډۍ غم وکړه یا چې دی ولا جامې واخله یا غلام آزاد کا چیز وستی نه کیږي نو درې ورځې روزي ونیسه. پوښوي دا دغه کفاره شو هغه ستا ګناه په دې باندې پټ شو. کفاره ته کفاره ځکه وایي چې په دې ګناه پټيږي. کفاره معنی پټول. دارنګي دا خود قسم لغوي معنی وا. په شریعت کې قسم څه ته وایي؟ الانکار عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالضروره عنادا او جهلا. انکار کول د هر هغه څه چې د الله نبی راوړل دي هغه بیان کړی دي او هغه بالکل ښکار دي معلوم دي. د ضد وجنه دا غین انکار کول یا د ناپوهی د وجنه انکار کول دي ته ویل کېږي څه شی؟ کفر. دا شرعي کفر دی. بیا او د کفر معناګانې قران کې یو ناشکری انکار کول دي لکه بقره نه هاتیا کې یو ناشکری ده سورته ابراهیم وم کې بقره یو سل 250 کې. دریم د کفر معنی منافقت آل عمران یو سل 50 کې. څلورم معنی ترک العمل د الله په کتاب عمل نه کول آل عمران او یایم کې. خودلته معنی صدا دلته معنی کتمان الحق حق پټول. بل معنی د کفر د شرک لکه سوره بقره آتش کې. بل معنی د حق پټول لکه یو سل یوش پته کې. ومه معنی د کفر د سحر او جادو لکه سوره بقره یو سل دویم کې. اتم معنی د انکار کول لکه سوره ابراهیم 2 کې. اتم معناګانو باندې مستعمل دی لیکن دلته معنا انکار کول د حق نه او حق پټول. اوس دلته یو سوال دی د دې آیت نه دا معلومیږي الله پاک کوئی چې کوم خلک کافر دي کته هغه ته بیان کیو که بیان نه کوي ایمان نه راوړي. نو بیا د داخو سوره بقره خو په نزول کې 87 دی. د دین رسو نور سورتونو راتلو ته ضرورت څو. د دین رسو خو الله نبی ته بیا حکم او چې تر مرګ به دعوت چلے. یو دویم دا دی چې بالکل مشاهدینه معلومه ده چې د دین رسو ډېر خلک مسلمانان شوي او الله وی چې کافران ته کته بیان کیو کنه کې ایمان نه راوړي. سوال باندې پوښوي جواب اصل کې دلته ټول کافران مراد نه دي. کفر په یو څو قسمه دي ځان پوکا.
یو ته ویل کېږي کفر جهلی، دویم دی کفر عنادی، دریم دی کفر نفاقی. کفر جهلی دی ته وایي چې یو سړی کافر دی خو د ناپوهۍ د وجې نه مسله ورته معلومه نه ده، پته ورته نشته. پوه شوې؟ عام کافران د جهالت د وجې نه کافر. دویم دی کفر د ضد او د عناد نه، ښه ورته مسله معلومه ده او بیا هم نه مني، وایي چې عزت به ټوله نه لاړ شي، لکه کفر د ابو جهل او د نورو بعضې کافرانو وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، په خولې به انکار کوه او زړه کې یقین ساته. او دریم دی د منافقت کفر چې تا سره مخامخ شي نو ستا ملګری او چې اخوا شي نو بیا مخالف وي. پوه شوې که نه؟ څوک خبرې کوي لکه چپ شه ګورئ. پوه شوې نو کفر چې دی په درې قسمه دی، عنادي، جهلي او نفاقي. دلته مراد هغه کافران دي چې هغې د ضد او د عناد د وجې نه څه شوي دي؟ کافران شوي دي. نو چې یو سړي کې ضدي که نه هغه ته که دا ټول قرآن خلاص کړي او ټول عمر دعوتونه ورکړي هغه ایمان نه راوړي. پوه شو په دې باندې که نه؟ نو اوس معنی یاده که ان الذین کفروا، اوس ګوره یقینا هغه کسان چې هغې کافران دي د ضد او د عناد د وجې نه، کفر یې کړی دی د ضد او د عناد د وجې نه. ان الذین کفروا مدارک وایي ستروا الحق بالجحود، چې حق یې پټ کړی دی د ضد د وجې نه که نه. نو سواء علیهم برابر خبر دا غی باندې انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، کته یری اغی لراو کنه یری اغی لرا ایمان نه راوړي. پوښ په دې باندې یا دې معنا ان الذين كفروا د دینه مراد عام کافر نه دي، خاص کافر دي. هغه کافر دي چې هغه معلوم کافرو، خاص لکه علما وی تفسیر مدارک وی وقیل المراد بالذین کفروا اناس باعیانهم. پوښوي خاص معلوم کسان دي. هغه کم دي؟ علم الله انهم لا یؤمنون کابي جهل و ابي لهب و ازرابها، چې الله ته پته ده چې د ایمان نه راوړي لکه ابو جهل، ابو لهب او داغه پشان نور کسان. اوس دا کافران ایمان نه راوړي. ان الذين يقيننا کسان کفروا چې کافران دي، کفر کړي د زده او د عناد د وجنا، سواء برابر خبره ده علیهم پاغي باندې انذرتهم کته یری اغی لرا ام لم تنذرهم او کنه یری اغی لرا لا یؤمنون اغی ایمان نراوڑی. ولی ایمان نراوڑی داغی سبب څه ده؟ حکم دنیوی. ختم الله علی قلوبهم، مهر لګولې دی الله پاک داغی په زړونو باندې، وعلى سمعهم او داغی په غوږونو باندې، وعلى ابصارهم غشاوتن داغی په سترګو باندې پردې دي، ولهم عذاب عظیم او دې لپاره عذاب دی لوی. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، دا هغه وجد د مانع د ایمان نه. کافران ځکه دي چې الله رب العزت پاغي باندې مهر لګولې دي. خدا مهر سوال وترالي چې الله پاک ګور داغي په زونو باندې مهر لګاو، داغي په غوګونه مهر لګاو، داغي په سترګو مهر لګاو، پردې راوستي. نو دی له خدا په هغه غټول اسباب بند کړل، نو دی به څنګه هدایت تراشي، څنګه به ایمان راوړي؟ نو دا ظلم نه دی چې بیا ول الله سزا ورکړي؟ نعوذ بالله. نو جواب دار چې نه، اصل کې الله دا مهر چې الله پاک په دې لګولې دی، نو دا الله پاک ظلم نه دی کړي، بلکې دا د دې د عمل د وجه نه دی. په دې ګناه کې الله پاک د دې مهر اثر پیدا کړي چې ګناه انسان کوي دا هغه په ځل باندې مهر لګي. نو الله خو دې ته ویلي ګناه مکوئ، او دې به ګناه کوو، نو دا مهر د دې ګناه د وجه نه دې په ځل لګېدلی دی. لکه دې مثال داسې دی چې الله په زهرو کې د مړ کولو اثر پیدا کړي چې څوک یې وڅکي نو مړ کېږي. صحیح شو؟ اوس یو سړي ته الله وایي چې زهر مسکه الله حرام کړي دي څکلې، او یو سړی منډه کې بوتل راوالي ویس کې مړ شي، نو دا الله پاک مړ که، خو دا سړی ګناهګار ځکه دی چې دا د ولې زهر څکل. په دې زهرو کې دا اثر الله پیدا کړو، خو لیکن دې سړي ته ویلو چې ته مسکه کنه. نو ګناہونو کې دا اثر شته، الله ته منګه منع کړیو. نو الله ته نسبت ځکه کیږي چې اثر پکې الله پیدا کړي، او بنده ګناهګار ځکه دی چې دا د کسب د وجه نه دی. لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطه سوداء في قلبه، مؤمن چې کله ګناو کې
هغه یو تور داغ جوړ شي داغه پزړه کې فإن تاب ونزع کده توبه وباسي واپس شي واستعتب الله پاک نه طلب د ملامت معنا الله نه معافي وغواړي ثقل قلبه نزله چې کم دینه شي ها تصور نو کده توبه وباسي نو خو ثقل قلبه زړه صفاشي وان زادت حتى تعلو قلبه وان زادت کده ګناه سے واکینو غداغم سیوا شي تر دې چې د ټول زبانه غالب شي اوچت شي فکان ذلک الران الذي ندا اصل کې اغران دي چې الله پاک وی کلا بلران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون نو دا د دې ګناه په وجه د انسان په ځل کې تور داغ لګي مطلب د حدیث دا دی چې بنده ګناهو کې نه په ځل داغ لګي نو کده توبه وباسي خو هغه داغ روان شي او کني سبب بیا ګناهو کې نورم سیوا شي بل رز بیا ګناهو کې نورم سیوا شي تر دې چې دا ټول زړه تور شي او داغه نقصان بیا دای چې د بیل ګناه ته ګناه نه وي او بیا یریږي نه د عذاب نه پوه شوي کنه دارنګه حدیث کې راځي مشکات شریف کې حدیث دی حذیفه رضی الله عنه وایي چې نبی علیہ السلام نه اوریدلی چې هغه ویلا چې تورز الفتن علی القلوب كالحسير عودا عودا دا فتنی په ځل باندې داس راځي لکه د بوزي لريول په ولو داسې پور کو قربان را رواني کنه لکه هغه څنګه یو بل کې دا پوزي وردن نشوي نو نبی علیہ السلام فرمایي فاي قلب اشربها كانت نقطه سوداء کم زړه چې هغه دا فتنی اوس کله کنه نو د هغه په ځل کې تور داغ جوړ شي او کم یو قلب چې داغه نه انکار وکي نو دا غږ کې سپین داغ جوړ شي تر دې چې خلک دو زونو والا شي څوک سپین زړه والای او څوک تور زړه والای پوښوي کنه یو خو سپین زړه والای یو فتنم هغه ته نقصان نشي رسولې دی پیژنې چې دا جایز نه دی وغه نظام ساتي او بل هغه زړه والای چې هغه تور زړه والای والاخر السوداء مربادا كالكوز مخجيا بل تور زړه والای لکه دی رو په شان ترنګي په شان د کوزي چې دا کوزه چې الټه شي کنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منکرا بیا دې نیک کار نه پیژني او ناروام نه پیژني کوزه الټه کنه یو څه کې وبته کې راځي دې زو الټه شي بیا به یو د خیر خبرم نه کینی ښا پوښوي نو دا اثر د ګنای چې په ځل باندې وشي ختم الله مهر لګول دی الله پاک علی قلوبهم پزلون ردی باندې وعلى سمعهم وفغوغون ردی باندې وعلى ابصارهم وفسترغو ردی غشاوتن پردی ولهم د دې لپاره عذاب عظیم عذاب دی لوی دغه مہر نه الله په قران کې مختلف تعبیرات بیا کوي کله تعبیر کوي د اغینه په اکنتن سره چې پزړې پردی دي لکه سوره حامیم السجده آیت نمبر 5 کې وګورئ حامیم السجده 5 آیات وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون وی بده زونه زمنګ په پردو کې دي دا غنه چې تمنګ را بلې اغیتا وفي آذاننا وقر زمنګ غوګونه کې درن والده ومن بيننا وبينك حجاب زمنګ او سامینس کې پرده ده فعمل اننا عاملون تزان د پر عمل کا موږ عمل کوون کیو ګورا قلوبنا فی اکنه مما تدعونا الیه زړه زمنګ پردو کې دي داغه چې تمنګ هغه ترابله اکنه سره ته تعبیر وک کله ته دیوال سره تعبیر کوي سوره یاسین نه هم کې وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا د دې مخ کې ورستو طرف ته الله وي بنګ دی والو والدي کله ته غفلت سره تعبیر کوي لکه سوره اعراف یوصل نحویا کې بیا کله ته ختم سره لکه دلتا او جاسیت رشتم کې کله ته رین سره تعبیر کوي کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون سوره مطففین سوال 10 آیات کې کله ته تعالی سره تعبیر کوي قفل سره ام علی قلوب اقفالها سوره محمد 24 کې نو دا د ګناونو د وجه نه او د هغه اسباب هغه چې کوم د ګناونه دي سورته کهف کې و 50 کې بیا د هغه سببونه سورته نحل یوصل اته کې سورته مائده 14 کې سورته نساء 45 او دارنګ یوصل 55 کې دا هغه اسباب قران ذکر کړی دي چې د کوم وجه نه زبانه غفلت راځي او مهر لګيږي
ختم الله مهر لګولې د الله پاک علی قلوبهم پزلن ردی باندې وعلى سمعهم او پغوګون ردی باندې وعلى ابصارهم او پسترګو ردی باندې. ګور دلته اشکال دی، قلوب جمع ده، ابصار جمع ده، سمع مفرد راول دا ولی. جواب سمع چون کې دی مسموع چې کم دینو هغه یو دی چې صوت ورته وي आवाज، په غوګونو کې څه پیدا ده आवाज اوریدل، نو صوت دی یو دی مفرد دی، نو ځکه چې نو سمع مفرد راوړل. او ابصار چون کې پاغي باندې مختلف اشیاء لیدل کېږي نو ځکه جمع راوړل. یا دا چې سمع دا مصدر دی او مصدر د یو شی چې داغي اطلاق په قلیل او کثیر ټولو باندې کیږي پوه شئ نو ځکه. او یا دا د جدل ته کلام کې حذف دی وعلى مواضع سمعهم فاغذینو د اوریدو د دی باندې چې غوګونه دي مهر لګولې دی الله په زړونو د دی باندې او په غوګونو د دی باندې او په سترګو د دی باندې غشاوتن پردیری ولهم عذاب عظیم او د لپاره عذاب دی لوی، د لپاره لوی عذاب دی. ګوره د دنیا حکم ادا شو چې الله په مهر والے دی او د آخر حکم ادا شو دی لپاره عذاب عظیم دی. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اوس دې ځای نه درېمه فرقه منافقان شروع کړي او دا غي نخ ذکر کوي. ښا د منافقانو علامات د تبیانای او تقریبا د منافقانو نخ چې دي نو پنځلس نخ په دې آیاتونو کې بیانای. منافقان دا څوک دي؟ دا هغه خلق دي چې دا په مدینه منوره کې پیدا شوی، مکه کې نو. مکه کې دوه ډلې وي، یا مسلمانان او یا کافران. منافقان په مدینه کې پیدا شول ځکه چې هلته د جهاد مسله رااله او بل مسلمانان هغه زیات شو، منافقان ورو پیدا شو. پوه شوې؟ منافق سړی چون کې دا دسی چې دې تاسو رضان ملګری حسابي نو د پہچان لګرانی نو قران د دې ډېرې نخې بیانوي چې دې او پیژنه ګوره چې دا منافق دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو ځل حضرت عمر وی چې دې منافقانو نخې دا خو د کافرانو هم د دې منافقانو ضرر خو د کافرانو نه سیوا دی، ځکه هغه ښکاره دشمن دی، سړی ته ځان بچ کیو، دا پټ دشمنی ځان ته بچ کول ګرانی نو جنگ وسره نه کو. نبی علیہ السلام نه ځکه کم دنو من شوی ما امرت ان اقاتل الناس، نه نبی علیہ السلام اکره ان يتحدث العرب ان محمدا يقتل اصحابه. سو کو نظام مرګره حسابي نو که جنگ وسره کو نو بیا به خلک وي چې دا پیغمبر د خپل مرګرو سره جنگونه کوي. نبی علیہ السلام سره جنگ نه کو او یا د دې وجنه چې په خپل به کلمه ویلا او نبی علیہ السلام وی امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. ما ته حکم شوی چې زما جهاد کوم خلکو سره، خو چې ترسوی کلمه نه ویلو چې کلمه وای نو بیا سره د جهاد نه کومه. نو د الله نبی سره جهاد نه کو، ضرر چون کې د کافر نه سیواو نو ځکه نه خډيري بیانای. ګور نه شمار یو ومن الناس بعض د خلقنا من يقول اغسود چاغوي آمنا بالله منګ ایمان راوړل په الله وباليوم الاخر او پرز د اخرت وما هم بمؤمنين او نری دا منافقان ایمان راوړونکي. ګور منافق دا په دې خلی باندې به نه دوکه کېږي. ښا په خلی به ګوروي په الله ایمان دي، په آخرت ایمان دي، او لکه به ایمان نه. نو الله وی چې موږ ایمان راوړل، ایمان پکې نشتا. الله نه په ایمان کې داواله ځکه چې د دې دخلي او د جبه کنیکشن یو نه دی، په زړه په خلی باندې یو خبره کوي او په ځل کې بل خبره کوي. منافق دغه ته وي چې په خلی یو خبره او په ځل کې بل خبره. د دې په داوی ډېری غټه وي. ګوره دی به ویلا چې مونږ ټول کتابونه منو آسماني، لکه سورته نساء وګورئ شپږم آیات کې. سورہ نساء آیت 7 کی ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ګورا تنو ګوري هغه خلکو ته چې دعوه کوي، هغه يزعمون دعوه کوي په دروغو،
انهم آمنوا بما انزل الیک چې یقینا د ایمان راوړل دي پاغه چې نازل کړي شوی دي تا ته وما انزل من قبلک او پاغه چې نازل شوی دي ستانه په خوا نو په خلی به داو چې دا ستا کتاب منو مخکنی منو او دا غي باوجودم یریدون ایت حاکم الی الطاغوت دا غواړي چې طاغوت ته چې کم دینه سوي سي فیصله یوسي دارنګه د دې منافقانو داوا وا چې موږ په پیغمبر علی السلام باندې ایمان لرو سورته منافقون اول کې وګورئ سورہ منافقون آیت نمبر 1 کی اتشتم سپارہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اذا جاءك المنافقون کل چراستا منافقان قالوا نشهد انك لرسول الله اغه من گواہی کو یقینا انت خامخا د الله رسولي والله يعلم انك لرسوله الله پویږي چې یقینا انت خامخا د الله رسول یې والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله گواہی کوي چې یقینا منافقان خامخا دروغ جن دي ودي قتل نو منافقانو بویل یا رسول الله شهادت کو چې ته د الله رسول او الله ودا دروغ وای ځکه په خله ویله خړه کې نه منه کنه ها دارنګ منافقانو دا غي داوا چې موږ د الله او د الله پیغمبر تصدیق کوو منوي سورته نور وصل کې بیا راځي وای شو په دې باندې وما هم نردا منافقان بمؤمنین ایمان لرون کې یو نه خدای منافق داشوا چې په خلی به د ایمان داوی کوي لیکن لکه به ایمان نه وي دویم یخادعون الله والذین آمنوا دای دوکه کوي د الله سره او دا خلکو سره چې ایمان راوړل دي وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون او دای دوکه نه کوي مگر خپل ځانونو سره او دای نه پويږي دوی منا خیداده چې دوکه کوي الله سره مؤمنانو سره دوکه څه ته وایي دلته د خداع معنی څه ده ان تعمل بما امرك الله به وتريد به غيره قرطبي وایي دوکه دي ته وایي چې د الله پاک چې تا ته کوم حکم کړی دی مکه ادا کړي خدای الله رضا ده پاره نه مقصد دی پکې بلی نو منافق کې به jihad لمته دله بنته چې الله رضا شوی مړه خلک نه د خپل نظام بچ کو کبه مسلم راته نو وای چې خلک راته ونه وای چې دا مسلمان نه دی خوښوي مقصد دا الله رضا نه بلکې مقصد چې دنه بلی بیا روح قرطبي وای علما وای چې هر هغه سره چې د دین کار کوي د دنیا د مقصد لپاره هغه په دې کې داخل دی الله یخادعون مدارک وای اظهار غیر ما فی النفس چې کوم خبره د انسان په زړه کې هغه نه ښکارا کوي او بل ښکارا کوي دغه ته دوکه وای او سوال راځي چې دلته وای یخادعون الله دی الله سره دوکه کوي نو الله له دوکه څنګه څوک ورکی دوکه خو سره هغه چاله ورکی چې هغه تا د حال نه خبر چې دی دروغ وای الله خو خبر دی نو څنګه به دوکه ورکی دی الله لا نو جوابدار په زعمهم دی په خپل ګمان کې داسې وای چې مونږ الله له دوکه ورکړه حقیقت کې الله له دوکه نشي ورکوله یا لعملهم عمل المخادع دا سکار کې لکه چې دوکه ورکون کې یا دلته حذف دی یخادعون رسول الله دا الله د پیغمبر سره دوکه کوي واښوي دلته یو سوال دی یخادعون خادع یخادع مخادعه دا کوم باب دی باب مفاعله دی او باب مفاعله یو خاصیت دی اسم مشارکت نو دې خدا معنا شو چې دی الله سره دوکه کوي او الله دې سره دوکه کوي حالانکه الله تا سره دوکه نه کوي جوابدار چې اول دا نه منو چې د باب مفاعله دا خاصه کې بالکل کامله ده بلکې دا قاعده کلیه نه ده اکثریه ده کله کله په باب مفاعله او دا غیبه چې کوم ده مشارکت به پکې نه لکه عاقب الامیر اللصا بادشاہ او امیر هغه غل سزا ورکړه نو دا غي دا معنی نه چې بادشاہ په هغه باندې کړو او غل په بادشاہ را باندې کړو بلکې دلته سزا د یو طرف نه ده بادشاہ سزا ورکړو حالانکه باب مفاعله د عاقب يعاقب معاقبه باب مفاعله یادا چې دا باب مفاعله نه بلکې دا د مبالغی صيغه مغالبه څه ده د مبالغی صيغه ده مبالغه لکه تفسیر ماجدی لیکلی دي المفاعله لافاده المبالغه في الكيفيه
مفاعله راوړې ده د پاره د پیدې مبالغه په کیفیت کې لکه د ابو سعود په حواله هغه نقل کړي پوښ بیزاوی په حواله باندې بیا یخادعون الله دای دوکه کوي د الله سره خپل ګمان کې معنی یاد کړه چې والذین دعوا کسان سلامانو چې ایمان راوړې وما يخدعون الا انفسهم او دای دوکه نه کوي مګر خپل ځانونو سره ځان سره دوکه څنګه ده یعنی دا خو وایي چې مونږ الله دوکه که په حقیقت کې ځان دوکه که پوه شوې که نه سزا به دی ته ملاویږي هلته به الله عذاب ورکوي وما یشعرون او دی نه پوهېږي وما یشعرون او دی نه پوهېږي دا درېم نښه د منافق چې منافق د خپل عمل په جزا نه پوهېږي شعور پکې سره نشته څلورم فی قلوبهم مرض په زړونو د منافقانو کې مرض دی مرض د څه شي دی یو قول خدا دې چې د منافق په زړه کې چې مسلمانان رس پر الله پاک سیوا کوي کنه او ډیرې نو دې په دې خپه ده نو د خفګان د وجنه غریب پریوته لري پروت دی د بیمار دی چې الله داخله خورس فرص سیوا کیږي مرګري سیوا کیږي ادا خو زمونږ د منافقت ښکار کیږي نو دې د دې خفګان د لاس نه جوړ شوی دی فی قلوبهم مرض او یا دادا چې دا اغه مرض د دې څه شه د منافقت شک او منافقت هغه ته مراد دی فی قلوبهم فزلون دې کې مرض دی فزادهم الله مرضا فزیاد کې الله دې لره د دې دا مرض پوښي دای جزای دنیوي شو یا خو خیری الله دې بیماری سیوا کی یا خبر دې الله ول مرض سیوا کو ولهم دې پر عذاب علیم عذاب درناک دې اخروی سزا بما كانوا يكذبون په سبب دا هغه چې دوی دروغ ویلا او دوی چې دروغ به ویل یکذبون دروغ کارونه به کول د دروغ خبره به ویل پنځمه نخه د منافق دا شو چې دروغ وایي شپږم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کله چې ویلې شي دوی ته فساد مکوئ پزمکه کې قالوا نو هغه وایي انما نحن مصلحون یقینا موږ اصلاح کوونکیو منافق بکی د فساد کار او وی بوته د اصلاح کار دای بل نه خنخا لا تفسدوا فی الارض فساد مکوئ ځمکه کې فساد څه معنا ده د فساد معنا یو دا ده چې کفر مکوئ دا کفر مکوئ منافقانو یو توحید معنی چې دا موږ د اصلاح لپاره کو کنه چې کافر خاله بیا څنګه ځان نږدې کو واښوي یا لا تفسدوا فی الارض گناهونه مکوئ پزمکه کې نو دوی دا د لپاره کو چې اصلاح وکړو یا لا تفسدوا فی الارض دا منافقت مکوئ پزمکه کې د مؤمنانو رازونه مخکاره کوي کافرانو ته نو دوی دا خو موږ د اصلاح لپاره کو ابن کثیر لیکي هو الكفر والعمل بالمعصیه فساد کفر او د ګناه کار کول یا شرک کول نو دوی جی نقصد الاصلاح بین الكفار والمسلمین دا خو موږ د مسلمانانو او کافرانو منځ کې جوړ پیدا کوو اصلاح راولو پوښوي دا د منافق نه خاله شرک بکئی کفر بکئی د اصلاح لپاره کوجی چې توڑ پیدا نشي نقصان پیدا نشي وې دغه د منافقت ده کنه حق خبره وکي ک توڑ پیدا کیږي کو جوړ پیدا کیږي چرته پیدا کیږي خو حق به بیانې قل الحق ولو كان مرا ا بدعتيان سوې بل از یو بدعتي لګیا دي واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض چې دې ته ویل چې دنیا کې فساد مکوئ نه دوی موږ اصلاح کو وې د دې مقصد ټول فسادي چې چرته بیان لار شنو البته بچ کم دنه شر او فساد جوړ کی آفرین به فکر غلام جان دا فساد خو تاسو جوړ کړی دی دې ته فساد نه وي دا خو د حق بیان دی او حق بیان باندې کته ملم شنو تا شهیدی ښا وشي فساد وای څه ته د فساد معنی یاد کا خدای دې بیړه غار کا فساد وګوره سوره بقره 251 کې اللہ اللہ ولولا دفع الله فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولولا دفع الله کنوے دفع کول د الله خلق لرا
بعض لرا په بعض نورو لفسدت الارض خامخار وانا شیب و دازمکا لیکن الله خاوند فضل دے په مخلوقات فساد د الله ازمکا روانول یو معنی د فساد دا شولا ٹھیک شو بل معنی د فساد ولیکيږي ستا عمارتون روانول تخریب العمارات لکه سورہ نمل کی راځي 34 کی قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذلا وكذلك يفعلون بلقیس وی بادشاہان چې کله یو ملک ته دننه شي په زور باندې نو هغه ملک قرآن کې او داغي عزتمن ذلیل کی او داغي نشانو ګوره په دلاره کې نو کور مالک کو ته ګوره او کور را غورځيږي او غد نشي کوله ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها بادشاہان سره بیان کیږي وشو عبادر وانول دا فساد دی د شریعت نه خلاف کول فساد دی سورته بنی اسرائیل سلورم کې راځي لا تفسدون فی الارض مرتين بنی اسرائیل ته ویلو چې دوزل بتاسو په ملک فساد کوي د شریعت خلاف وکوي دارنګ شرک چې کم دی هغه ته فساد وي سورته اعراف 50 کې بیا راځي افسوس دار چې راړول نو شو وخت مختصر دی دارنګ د پردې مال په ناجایز طریقه خوړل په حلو ملو په چلونو ولونو کړه بدعتيان دي ته فساد وي سورۃ یوسف آیت نمبر 23 کی او سورۃ بقرہ 200 کی د پردې مال هلاکول فساد د بقرہ 205 کی دارنګي په خلکو کې تفریقې او اختلافات د شرکیات او بدعات په وجه پیدا کول لکه اعراف یوسل وشتم کی د نبی د طریقې نه خلق منې کول فساد دی لکه سورۃ نمل آیت 48 کی د الله د دین نه مرتد کېدل فساد دی لکه سورۃ مائده 22 کی قحط او عذاب فساد دی لکه روم یوسل کی بدعات او کفر دا فساد دی لکه سورۃ سواد 28 کی نو فساد خو شرک دی کفر دی بدعات دی چوته شرک مکوا وجدا موږ اصلاح په دی باندې لټوخه کفر مکوا وی به اصلاح ته کو بدعات مکوا دی باندې موږ اصلاح کو نو فساد کوي د شرک او د کفر کارونه کوي نو مولا اصلاح دي ښه دانه چې تر شرک رات کې وای دا فساد دي ته فساد نه وای دا خو اصلاح ده ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها په دې باندې علماء لیکلي دي چې نیکانو خلقو د اصلاح وکړه په بیان د توحید او پرد د شرک باندې نو ته به بیا شرک مکوا و اذا قيل كل چويل شي لهم دیتا لا تفسدوا فساد مکوي فی الارض پس مکه کې قالوا نو دی وای انما نحن مصلحون یقینا من اصلاح کوونکیو الا خبردار انهم یقینا دا منافقان هم المفسدون هم دی فساد کوونکی ولکن لا یشعرون لیکن دی نه پويږي دا منافقان په خپل مفسدان دي دایو منا خشو فساد کوي و اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس او کله چې ویلې شي د ایمان راوړل لکه څنګه چې ایمان راوړل د خلکو الناس کې الاسلام عهدی دي مراد صحابه دي چې اي منافقانو منافقت پرې دا وای او داسې ایمان راوړل لکه صحابه کرامو چې ایمان راوړل دي ولدانور خلق انسانان نه دي چې صحابه ته الناس وي اصل کې علماوی انسانیت صرف چې کم دی غوخه وډو کې ته نه وای دا د صحیح عقیده او د صحیح عمل نوم دی ځکه الناس صحابه ته ویل نور ته ونه ویل ایمان راوړل لکه څنګه چې ایمان راوړل دي د صحابه ایمان الله د ټولي دنیا د خلقو د ایمان معیار وګرځاو ځکه دا غي ایمان الله ته قبول وکړه لکه سورۃ بقره یو سلوذ ارشکرازی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا تاسو د ایمان په شان ایمان راوړل په هدایت به ګنه په هدایت باندې نه دي قالوا دا منافقان وی ان امنو کما امن السفهاء اي منګه ایمان راوړو لکه څنګه چې ایمان راوړو به وقوف خلقو صحابو ته ګوره به وقوف ویل د منافق نه خدا ده چې د دین اغه نیکان خلقو ته به وقوف وای خو شو ځان ته ډېر رچت وای دي صحابو ته به وقوف ویلا یا خداوا چې مړه د دې دونه دماغ کار نه کوي ها رائے کمزور دي صفهم لفساد الاعتقاد فساد رأيهم عندهم د دې عقیده دا و چې د دې د رائے زمون په نسبانه فاسده ده دا کمزوري خلک دې دونه خپويږي لکه سوره احقاف یو لسم کې راځي لو کان خیرا ما سبقونا الیه کدا غوړه وینم موږ مخکې بوته د مسلمانان نوې مخکې شوی خدا کمزوري خلک په خپويږي دا شان الفال یو کم 50 کې راځي بیا دویم لتحقیر شانهم د دې شان او تسخ کار کې چې دا کمزوري غریبانان چې د روپۍ درکو سره نه لګي
د دې خبره صحیح ده زمونږ هغه غلطه ده، نو دوی به صحابو ته بیوقوفه ویله. او یا دریم دا وی دا کمقل دي، ګوره د پیغمبر سره دومره محبت شروع کړی دی او د دین سره چې د هغې د وجه نه د خپل پلار نیکه سره دشمني کوي او د خپل قوم سره دشمني کوي، ملک یې پرېښوده، ښځې او بچي پرېښودل او څه کې موږ په دین باندې مین او هجرت کوو د دین دپاره، د دین او بل قمقل وایي دا دین دونه ښه شی دی ګینې چې تو تار څه پرېږدې، نو دوی به ورته په دې بنیاد بېوقوفه ویله. پوه شوې؟ انؤمنو کما آمن السفهاء، آیا منګه ایمان راوړو لکه څنګه چې ایمان راوړل بېوقوفو. الله په خپل رد کوي، الله وی الا خبردار انهم هم السفهاء، یقینا دی چې دی هم دی بېوقوفه دي، ولکن لا یعلمون، لیکن دی نه پوهېږي چې دی بېوقوفان دي، خپله بېوقوفتیا ورته نه ده معلومه. صحابو ته چې بېوقوفه وایي الله وی هغه په خپله بېوقوفه وي. ښه دی نښه شو د منافق چې دا بېوقوفه دی او د دین نیکانو خلکو ته به بېوقوفه وایي. او بله نښه دا شو چې لا یعلمون پوهېږي نه، علم ورسره نشته. بله نښه بیان معاملتهم بین الطرفین، واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، کله چې ملاو شي هغې کسانو سره چې ایمان راوړی دی، قالوا آمنا، نو دی وایي موږ هم ایمان راوړی دی. واذا خلوا، کله چې لاړ شي الی شیاطینهم خپلو شیطانانو خواته، قالوا، نو دی وایي انا معکم، یقینا موږ تاسو سره یو، انما نحن مستهزئون، یقینا موږ ټوکې کوونکي یو. دې کې دا شی و چې مؤمنانو سره به ملاو شو، وایي چې موږ هم ایمان راوړی ستاسو ملګري یو، چې خپلو کافرانو خواته ولاړل وایي مړه دا خو موږ هلته ګپ لګو، موږ ستاسو ملګري یو. مؤمن سره به هم ځان تړو، کافر سره به هم تړو. اذا خلو الی شیاطینهم، کله چې د خپلو ملګرو خواته لاړ شي، شیاطین څوک دي؟ د دې هغه مشران په کفر کې او دارنګې په منافقت کې. دی وایي انا معکم، یقینا موږ تاسو سره یو، عقیده هم ستاسو ده، عمل هم ستاسو دی. انما نحن مستهزئون، یقینا موږ ټوکې کوونکو مؤمنانو پورې. د هغې ته چې موږ ویل چې موږ ایمان راوړه، دا خو موږ هغې سره څه ټوکې کولې. الله وی الله پاک یستهزئ بهم، ګوره نښې د منافقانو شماره. یو نښې دا شو چې مؤمنانو کافرانو ته وایي ستاسو ملګري یو او مؤمنانو پورې ټوکې کوي. ښه بله دا اوس سزا د هغې، الله یستهزئ بهم، الله سزا به د ټوکو ورکړي دی ته. ما معنی دا وکړل، لفظي معنی دا ده چې الله به ورپورې ټوکې وکړي. نو کله کله مراد ذکر د فعل مراد ته نه جزا د فعل، ځکه ټوکې کول د الله د شان سره مناسب نه دي. نو الله به له څه ورکړي؟ سزا د ټوکو ورکړي. بیضاوي معنی کوي یجازیهم علی استهزائهم، دغه شان تفسیر مدارک هم وایي د دې په ټوکو به الله دی له سزا او بدله ورکړي. او څنګه به له بدله ورکړي؟ علما وایي د جنت دروازه به ورته کولاو کړي، جنت له ځئ دی به وګوره که نه منافقت نن کار وکړه او منډې وکړي چې ورنږدې شي، بس ایک دم به د جنت ګیټ بند شي، هلته به مړې سترګې ودرېږي، بیا به راواپس شي. استهزا شوه که نه؟ دارنګې ورته ویلی کېږي داسې په دې لاره ځئ، د جهنم اور به کلک شي، دی به وایي دا لاره ده کلکه، دی به روانې ایک دم چې جهنم یې ته ورسېږي، بس کته به پکې ډوب شي. یا د دوی او د مؤمنانو منځ کې به یو دیوال ووالی شي، دوی ته به هغه نه ښکاري. یا جهنم ته به غورځئ او ورته وایي به ذوق انک انت العزیز الکریم، دا عذاب وڅکه. دنیا کې ته ډېر عزتمن او ډېر ګران وي او ډېر چې کوم دی نو خلکو به ستا ډېر عزتونه کول، نن تاله موږ دا مېلمستوب در کړی دی، ټوکې به ورپورې کوي. الله یستهزئ بهم، ښه ویمدهم، زیات به کې دی لره الله، یا مهلت به ورکې دی لره، فی طغیانهم، په سرکشۍ د دې کې، یعمهون، حیران او پریشانه وی. دی بله نښه شوه چې منافق همیشه په سرکشۍ کې ګډوډ دی. اولئک الذین اشتروا الضلالة، دا هغه کسان دي چې غوره کړله ګمراهي. ما لفظي معنی څه وکړله؟ غوره کړله. ځکه اشترا خپله معنی ده چې یو پیسې ورکړي او سودا پې واخلي. د اشترا معنی ده بذل الثمن و اخذ المبیع، پیسې ورکول او مبیع او سودا اخیستل. نو که دا معنی وکړي چې دا هغه کسان دي چې دوی ګمراهي په هدایت واغسته، نو دوی سره چې د هدایت چېرته چې دی ورکړو ګمراهي پې واغسته. پوه شوې؟ نو اصل کې معنی دا د دلته معنی مجازي وکړه. قرطبي معنی کې اختارو اولئک الذین اشتروا الضلالة، دا هغه کسان دي چې دوی غوره کړله ګمراهي بالهدى، په مقابله د هدایت باندې ګمراهي واغسته او هدایت یې پرېښوده. فما ربحت تجارتهم، ګوره د منافق بله نښه چې ګمراهي اخلي او هدایت پرېږدي، هېڅ ګټه ونه کړه د دوی تجارت. دوی خو ویل دي چې به موږ پیدا وکړو، خو پیدا یې ونه کړه.
وما كانوا مهتدين او نری دا منافقان هدایت مندون کې ګوره د دنیا حکم ادا شو دنیا کې تجارت پیدا ونه کړه د خویل د دین په معنا باندې ډېر مال وو هغه مونږ شو او آخرت کې هدایت حاصل نشو نه جهنميان شو پنځل لسنه د منافقانو بیان کړی مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون توجه کوي ختم مختصر دی دا اوس دې نه مثالونه ذکر کړي د دغه مخکنو ډلو د کافرانو او د منافقانو قاعده دا ده د عربو چې هغه اول یو خبر ذکر کی دغه شانتا نو بیا د هغه وضاحت په مثال سره وکي نو مثال سره هغه خبر ذهن کې خکېږي پوه شئ کنه عرب وایي چې الممثل بلا مثال کالفرس بلا لجام والناقه بلا زمام وایي چې خبره سړیو کې او داغه مثال ذکر نکي داغه داسې مثال لکه چې اس سړی راولي او جن پکې نه یو لواګي پکې نه څنګه په سر لیکي او اوخه د سره د په کې مهار نشته نو څنګه به راټینګي نو مثال سره خبره ذهن کې راشي او چیرې چې مثال نه لاړ شي ذهن نه د دې وجه نه قران کې سلويخ مثالونه الله پاک بیان کړي ځکه دا خدای عربو په طریقه راغلي دی کړه 44 مثالونه الله پاک په قران کې بیان کړي علامه ابن قیم په دې مستقل کتاب لیکل دی کتاب الامثال واښوي او د مثالونو مقصد څه پند او نصيحت چې خلک دې نه پند او نصيحت واخلي لکه سورته حشر 21 کې بیا راځي عنکبوت 3 کې سوره ابراهیم 15 کې توجه کوه مثال وایستا قاضی بیزاوی رحمه الله وی تشبیه الشیء الخفی بالجلی د خفیشی تشبیه د جلی سره ورکول دي ته مثال وای تشبیه الشیء الخفی بالجلی د پټشي تشبیه د ښکارا سره ورکول قران دلته دوه مثالونه ذکر کړي پدې کې یو رائے د عام مفسرینو ده او یو رائے زمونږ د شيوخ ده پوښوي عام مفسرین وای چې دا دواړه مثالونه مثلهم كمثل الذي دا او کسویب من السماء او دا ورپسې درې مثال یکاد البرق دا ټول چې کم دی نو د منافقانو مثالونه دي واښو دا ټول مثالونه د چا دي د منافقانو دي او هغه وایي چې دا مثلهم کمثل الذي یو مثال دا شو او کسویب من السماء دې مثال دا شو او دا او د پاره د تخیر دی چې الله وایي تاسو خدای کدا اولنې مثال د منافقانو لپاره وایي او کدا دوی مثال وای دو مثالونه قران ذکر کول د زیات وضاحت د پاره پښینو دا مثالونه ټول او منافق بیا دوه قسمه دي یو توي اعتقادین او کسیب من السما کی اول هغه شو او یکاد البرق منافق عملی د پاره شو زمونږ شيوخ رحمهم الله هغه وای چې دا مخکې چون کې درې ډلې ذکر دي یو مؤمنان منعوم علیهم متقیان هغه خپل ځان هغه ته معلوم دي نه مثال ته ضرورت نشته ورپسې دوه نور ډلې دي یو کافر دوه منافقان نو په دې آیاتونو کې دا غي دوه ډلو مثالونه دي مثلهم کمثل الذی کی مثال دی د کافرانو او کسویب من السما مثال د منافقانو دی پوښوي نو او کسویب من السما کی دا مثال د منافق اعتقادي شو او یکاد البرق دا مثال بیا د منافق عملی شو ځکه منافق په دوه قسمه دی اوس پوښوي په دې باندې مفسرین توجیه اول واوري بیا زمونږ د شيوخ توجیه د تقوم او داغي غرواله د تخکار کوم ان شاء الله مفسرین وی دا اول مثال د منافق داسې دی لکه یو سړی چې راشي او تکه تور شپې کنا او ور بلکی نو چې اورې بلک رڼا شو الته کسان ناس دي او هغه په تیار کې دي نو چې تیار کیو هغه خلق ولید له خلق تخکار شو نو منافقان چې د ایمان شمه بل کړ ایمان راوړو نو دغه په وجه باندې لکه څنګه چې رڼا کې خلق پیدا حاصلې دی بم د ایمان په وجه پیدا حاصلولې ناصف الله پاک د دې هغه منافقت خلق تخکار کړ ذهب الله بنورهم معنا دا شولا چې د دې هغه ایمان څه شو هغه منافقت خلکو تخکار شو نو هغه فواید حاصله ختم شو
نا تا پر دې منافقت خلقو په جن چوخ دا خو منافقان دي دی باندې دوکه نشي نو چې کوم پیدا به د ایمان په باندې باندې حاصلولې نو هغه ته ختم شوي اولاد تباہ او برباد شو او کسویب من السماء بیا دې مثال شو او زمونږ شيوخ وای چې نه دا مثلهم کمثل الذی مثال د کافرانو دی ګوره د مثال وضاحت واوره مثال داسې دی د کافرانو د نبی علیہ السلام مثال داسې دی لکه یو تک شار ځنګل دی تک تور شپه ده پای کې څه خلک ناس دي او دا غین لاره خطا ده دی کې یو سړی راغی چې هغه ته لاره معلومه وه هغه ځان سره رڼا راوړله ځکه تیاره د لاره مخ کاره کېده اورې بلکه دا کسان چې لاره ته خطا شوي د دوی له پکارو چې ورغلی وي او د هغه سړي نه لاره معلومه کړې وه او د هغه د هغې رڼا نه ځان سره لږه رڼا هم راغستې وه تیلې یې ځان له بل کړو پخوا رڼاګانې به څه وې چې خلکو به ځان له شونټۍ ولګوله موږ ته شونټۍ وایو وه شو دا د نختر دړه چې که نه دا ډېر وخته پورې بلیږي او مړه کېږي نه کاوای مې نه مړه کېږي دا غوړی نو دغه شونټۍ دغه د لختر دغه دړې خلک بلی کې او ځي نو یو نه او کله به پخوا د غرونو کې چې کم خلک اوسېږي دا چې به یې کول ځان سره به یې ښه یو مضبوطه ګېډۍ واغسته چې د شپې به یې مزل کو نو یو به یې بله کړه نو هغه به یې نیولې وه لاس کې نو چې څه حده پورې مزل به یې وکړه به وسوځېده ختمه به شوه نو زر به ورسره بل لرګی یې نږدې کړو نو هغې به لمبه واغسته نو هغه به یې وغورځو هغه بل باندې به روان نو د شپې به میلیونو میلیونو مزلې په دې باندې کولې هغه زمانه کې خو باتیان نه وي که نه نو دې سړي ور بل که رڼا یې راواغسته نو دغه خلکو نه چې لار خطا شوی و هغې ناستو راپا نه څېدل چې دنه لاره معلومه کړې وه او رڼا یې ته یې اغستې وه هغه سړی هغه ځای کې و بیا هغه اور چې دی نو رڼا یې ځان سره یوړه او صرف انګار پاتې شو دی بیا راپاڅېدل خو رڼا ته تلې وه نو د مکې په تکه تورو تیرو کې کافران پراته وو د شرک او د کفر او بدعاتو کې الله خپل پیغمبر محمد رسول الله راولېږه د قرآن او د سنت رڼا یې وله ورکړه نو پکارو چې د مکې کافران راغلی وي د الله نبی باندې ایمان راوړی وي او علم د قرآن او د حدیث یاد کړی وي لیکن هغې د نبی علیہ السلام نه دین یاد نه کړ ایمان یې پرې رانهوړه نبی علیہ السلام الله مدینې منورې ته بوته د مکې کافران حق شانه په تیاره کې پاتې شو اوس پوه شو په دې مثال باندې دا مثال زموږ د شیوخو دی رحمهم الله او دا او په ډېرو معناګانو دی نو د مفسرینو په نیز باندې دا او د پاره د څه شي دی د تخییر دی چې ستا خوښه د کاول ذکر کې او که دا دویم ذکر کې او زموږ شیوخ وایي چې دا د پاره د څه شي دی د تنویع دی تقسیم اول مثال د کافرانو شو دا دویم مثال اوس د منافقانو دی پوه شو مسله به اوس معنی ته ګوره مثلهم مثال د دې کافرانو او ستا مثال اے پیغمبر علیہ السلام کمثل الذی پشان د هغې سړي باندې دی استوقد نارن چې بلې که اور لره اوس دلته اندماج دی وها هنا رجال قائدون فی الظلمات او دغه ځای کې څه خلکو چې ناستو په تکو تورو تیارو کې دا عبارت به مقدر راوباسئ ځکه چې وروستو صیغې د جمع راځي فلما اضاءت هر کله چې رڼا شوه ما حوله ګیر چاپېر د هغه نه ذهب الله بنورهم بوتله الله رڼا د دی بنورهم یې راوړه که نه ځکه هغه سړو ته اشاره شو اوس وترکهم پرېښودل هغې لره فی الظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې هېڅ یې نه لیدله سمون کاڼه دي بکمن چړاګان دي عمیون لاندې دي فهم لا یرجعون پس دی نه واپس کېږي حق ته نو منافقان یا کافران د مکې په تکو تورو تیارو کې پاتې شول د کفر او د شرک او نبی علیہ السلام ته مدینې ته لاړه او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق او د پاره تقسیم شو مخکنی مثال له کافر شو اوس د منافق شو او دا توجیه ځکه غوړه ده چې چون کې مخکې دواړه ډلې دي پوه شوې نو د هر یو لپاره به جدا جدا مثال ذکر شي او کصیب من السماء یا مثال د دې په شان د هغې سړي دی چې هغه په باران کې روان دی او تیز باران پې راورېږي من السما د بارانه پوه شوې او که صیبن که اصحاب صیبن قرطبي وایي په شان د هغې تیز باران والا دی من السماء چې باران پې د بارانه راورېږي اوس دا مثال د منافق اعتقادي دی ګوره ما ته خضر اول پوه کړمه لکه یو سړی دی چې هغه په باران کې روان دی خو څنګه باران دی داسې باران دی چې وروره پای کې دا وریځ تکه توره ده هېڅ شی پکې نه ښکاري او ګلز ګلوز دی پکې پوه شوې او برېښنا هم پکې د برېښنا پېژنې
چې دا سپین پړق شي اسمان کې، دې ته برېښنا وي، چې دا ګلش شي دې ته رعد وي. دا سړی چې روان دی نو ډېر پریشان دی، یریږي هم، او دا ګلش چې شنو دا غوږونو کې ګوتې داسې ورکی. پوه شوې څنګه چې دا سړی په دې باران کې یریږي او د غوږونو کې ګوتې ورکړي دي، دغه شان دا منافق د دین نه او د قرآن نه یریږي. ګوره ښه لکه څنګه چې تیاره ده که نه، دغه شان په دې منافق کې دننه د کفر او د شرک تیاره ده، د منافقت تیاره ده. خیال دی بیا چې څنګه په دې اسمان کې باران کې ګړز ګړز دی، صحیح شو، نو د دلته نه باران راوریږي، نو پاس نه وحی را روانه ده، قرآن را نازلیږي. نو څنګه چې باران کې ګړز ګړزي، نو دغه شان په قرآن کې زواجر دي او تخویفات دي. منافق له زورونه ورکوي، زواجر ور ورکوي کنه. او څنګه چې پال تپړق شي اسمان کې برېښنا شي لار ښکارا شي، دلته پړق شي نو د الله د وحدانیت دلایل پکې بیان شي. پوه شوي؟ نو منافق سړی چې لکه څنګه چې هغه باران والا سړی د هغه ګړز د اواز د وجې نظر غوږونو کې ګوتې ورکړي وړی یریږي، نو چې دغلته زواجر او تخویفات شي او دارنګې د الله د وحدانیت دلایل شي، نو منافق سړی د قرآن د اواز د وجې نظر په غوږونو کې ګوتې ورکړي. نو څنګه چې دغه سړي باندې دا د باران د هیئت دا ساز کی او دا ګړز ګړز او دا برېښنا بدلېږي، منافق باندې د قرآن اواز بدلېږي. څنګه چې هغه غوږونو کې ګوتې ورکوي، نو دغه شان دیم غوږونو کې ګوتې ورکوي. پوه شوست په دې باندې؟ او کصیب من السماء، یا مثال د دې په شان د هغې سړي دی چې په تیز باران کې روان دی، من السماء باران د بارانه دی، که اصحاب الصیبین شوخه فيه چیغې کې ظلماتن چیرې ورعدنو ګلز ګلوزې وبرقنو برېښنایي، یجعلونا دی دا خلق اصابعهم ګوتې خپلې فی اذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د وجې د سخت اواز د تندر نه، چې د ګلزار هغه اواز وانوري، حذر الموت د یارې د مرګ نه. نو هغه سړی وایي چې مړ نشم د یارې نه، او منافق وایي اسې نه چې دا د ایمان ته مې دا زړه چېرته میلان ونه کي، ایمان نړۍ کې را دننه نشي. والله محیط بالکافرین، الله پاک ګرونکی دی کافرانو لرا. قرآن وایي چې منافق څنګه چې سړی باران کې یریږي، منافق د قرآن نه یریږي. وګوره سورې توبه 4 شپېته کې سورة توبة 64 آیات. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. یریږي منافقان د دینا چې نازل شي دی باندې سورت چې خبر کې دی لره پاغي باندې چې دی په زونو کې دی وایي توقي کوي یقینا الله راستون کې داغه چې تاسو تیاریږئ. ګوره منافق د صورت د نازلېدلو نه سکیږي، یریږي. اسنه چې زمنګ د منافقت په باره کې چرته الله صورت نازل نکي، نو منافق سړي باندې قرآن ډېر بدلږي ښه. او الله وی یجلون اصابعهم، حالان کې ګوره دا اصابع د ټولې ګوتې ته وایي، دلته خو ټوله ګوته غوږ کې نه ځي، خو دومره زور ورکوي که دا ټوله ګوته پکې دننه کېده نو دا به پکې دننه کړې وه. دومره په قرآن بدلږي. حذر الموت د یارې د مرګ نه، والله محیط بالکافرین، الله پاک راګیرون کې دې کافرانو لرا. والله محیط بالکافرین. زاد المسیر معنی کې حذر الموت ای یفرون من سماع القرآن لئلا یأمرهم بالجهاد مخافة الموت. دوی د قرآن د اورېدونه تیښته کوي، وایي اسنه چې قرآن راته وایي چې جهاد ته لاړ شي او جهاد کې ته تمړه شوخه ځکه ته تختی. والله محیط بالکافرین یو معنا الله ګیرا چونکې دې په حال د کافرانو باندې. دویمه معنا والله محیط بالکافرین، الله هلاکونکې دې کافرانو لرا. هلاکت په معنا احاطه په معنا د هلاکت لکه کهف 2 کې بیا راځي. دریم والله محیط بالکافرین، الله جمع کون کے محیط په معنی د جامع باندې، یعنی جمع کون کې دې کافرانو لرا په جهنم کې. الله به ټول کافران په جهنم کې جمع کوي. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه. اوس دا مثال د منافق عملی دی، لکه چې ګوره تور تیاری یو سړی روان دی لار نه ښکاري ودرېږي چې رڼا شي نو بس روان شي. منافق له چې د دین په کار کې پیدا ښکاري ځي
او چې پیدا وته بګې دنیا نه معلومیږي نو قدم هم د سره نه علي. دا د منافق عملی نه خشو ها دې کې د دین کارم کې د دنیا پیدا لپاره کې کله دنیا پیدا پکې و خو کنه نو بالکل ناراضي. یکاد البرق نزد برخنا یخطف چې او تختی ابصارهم نظرون ندی چې دا پلک شي نو کې دې شي چې نظرونه او تختی دې څه معنا کې دې شي چې الله مسلمانان غالب کی او د دې منافقانو باندې چې کم دین دې سره جهاد شروع کی او یاد ده چې دوی به بیا خلکو تخکاره شي نو دوی به بیا مړي سترګې نیولي. یکاد البرق نزد برخنا یخطف چې او تختی ابصارهم نظرون ندی خطف وی اخذ الشیء بالسرعه یو شی په تلوار اغستل. نو مراد دا دی چې الله به جهاد احکامات په منافقانو بارک مراولېږي. یادار چې مؤمنان به الله زورور کړي نو منافقان به کمزوري شي. کلما اضاء لهم هر کله چې رڼا شي دیتا دا رڼا کې دا قران دیتا لاره مشو فيه نتل کې دی پاره کې و اذا اظلموا کله چې تیار کې علیهم پدې قامو درېږي چې دین کې او ته پیدا ښکاری دي چې تیار شي پیدا او تنخ کاری نزي. ولو شاء الله کو غواړي الله لذهب نو خامخابو بزي بسمهم طاقت د غوګونو نه دی و ابصارهم او طاقت د سترګو نه دی. ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پر یو شی باندې قدرت والا دی. ګور حال د منافق دا دی کله دین کار کو ته پیدا ښکاری خو کوي که نخ کاری نه کوي. سورۃ النساء لګو ګورئ دعاویا کې سورۃ النساء آیت 72 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. یقینا بعض استاسو نه خامخا غسوک دی چې هغه رستو کیږي د جهاد نه کورسیږي تاسو ته مصیبت نو دی وی په تحقیق سره نعمت کړي دی الله ما باندې کله چې نو مزه سره موجوده. ولئن اصابکم فضل من الله کورسیږي تاسو ته فضل د الله طرفنا پیدا ملاوي شي لا یقولن نخام خویده که لم تکم بینکم و بینه مودة گویا چې نو استاسو د دمیس کې دوستانا یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. هی افسوس دې چې وې زدي سره نو زب کامیاب شوه په کامیابی لوی باندې. نو منافق لچې په کې پیدا نه نو هغه کار نه کوي. دغه شان بیا ځان لوګوره سورۃ نور آیت 48 کې سورۃ حج آیت نمبر 11 کې منافق د دین کار چې کوي نو د دنیا غرض د پاره کوي که پیدای کوي کني نو بیا نه کوي. نو دا نه د منافق عملی شو. ان الله علی کل شیء قدیر الله رب العزت پار شی باندې قادر دی. ګوره تر دې ځې پورې د درې ډلو بیان شو. منعوم علیهم داغه 15 صفاتونه د دنیا او د آخر حکم یې او داغه نمخ کی ترغیب قرآن ته او بیا مغضوب علیهم ان کفار په دو آیاتونو کې داغه نخي او داغه د دنیا او د آخر حکم. بیا ذالین منافقان داغه 15 نخي بیان کړی او داغه د دنیا او د آخر حکم ذکر کړ. د عام مفسرین په نسبت دو مثالونه د منافقانو بیان کړل. یو مثلهم او دویم او کسویبین او یکاد البرق د منافق عملی مثال شو. او زمونږ د شيوخ په نس د دواړو د پاره مثال او کافرانو د پاره مثال مثلهم او د منافقانو د پاره مثال او کسویبین شو. منافق په دوه قسمه یو اعتقادي نو او کسویبین من السما داغه مثال شو. دویم عملی نو یکاد البرق یخطف ابصارهم دا د هغه مثال شو. اول باب تر دې پورې هغه ختم شو. د سبا نه به ان شاء الله یا یوحنا نه دویم باب شروع کیږي. واخر دعوانا